السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 150 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 40,990 مریضان ریکارډ شوي دي. د نیشنل هیلث سروس مطابق په پاکستان کې د کرونا وایرس 2 نوي قسمونه مخې ته راغلي دي. بھارتی اداکار بکرمجیت هم کرونا وایرس ووژه. پاکستانی اداکاره مرینا خان ته هم کرونا وایرس ولګېده. د کرونا وایرس پیش نظر حکومت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ورځې د مناولو په موخه باندې په هر قسم جلوسونو باندې پابندي ولګوله. د پوره دنیا په شانتي نن په پاکستان کې هم د مزدورانو عالمي ورځ ونمانځلې شوه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د حکومتي پالیسو په نتیجه کې معیشت د بحالۍ طرف ته روان دی. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن ته د انتخاباتو د اصلاحاتو په سلسله کې د مذاکراتو دعوت ورکړی دی. په تیرو 9 میاشتو کې د حکومت د بیروني قرضو د اخیستو تفصیلات مخې ته راغلي دي. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ د مفتاح اسماعیل خلاف د نیب کیس په مفروضو باندې مبني ګرځولی دی. مریم نواز د وزیر اعظم عمران خان د طرف نه د انتخاباتو د اصلاحاتو په لړ کې د مذاکراتو دعوت مسترد کړی دی. په افغانستان په لوګر ولایت کې د خودکش حملې په نتیجه کې 10 کسان مړه شوي او 80 نور ژوبل شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان په سرحد باندې په اوبو باندې نښته شوې ده چې په نتیجه کې 10 کسان مړه شوي او په درجنونو باندې نور ژوبل شوي دي. په ترکیه کې په یو کارخانه کې اور لګېدلی دی چې په نتیجه کې 14 پاکستانی مزدوران مړه شوي دي. یورپ ته په غلا باندې تلونکي 3 پاکستانیان د ترکی فورسز د فایرنګ په نتیجه کې وژل شوي دي. پاکستان حرارت اسمیچ په خپل اولنی انیز کې په 114 رنزونو باندې ګټلی دی. بھارتی کرکټ بورډ T20 ورلد کپ په UAE کې په کولو باندې غور شروع کړی دی. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې موسم خشک او ګرم و. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को
او اوس د دې خبرونو تفصیل. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 1.450 نور کسان ووژل. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله تر اوسه پورې د شوو ټولو مړو شمیره 11950 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 4490 مریضان ریکارډ شوي دي. دې سره په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 8,15,519 ته رسېدلې ده. د نیشنل هیلث سرویس د وینا مطابق په پاکستان کې د کرونا وایرس 2 نوي قسمونه مخې ته راغلي دي. وایي چې دا دوه قسمونه د برازیل او افریقې نه راغلي دي. د طب د ماهرینو مطابق د کرونا وایرس په دې دوه قسمونو باندې ویکسین هم اثر نه کوي. د اطلاعاتو مطابق د کرونا وایرس د دوه قسمونه په کراچۍ او اسلام آباد کې مخې ته راغلي دي. حکومت چې د هیلث ماهرین لګیا دي تحقیق کوي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د فلمونو او د ډرامو بارتي مشهور اداکار او پخوانی فوجي افسر بکرمجیت هم کرونا وایرس ووژه. د پاکستاني مشهور اداکارې مرینا خان د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی دی. د کرونا وایرس د خطرې پیش نظر حکومت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ورځې د لمانځلو په لړ کې په هر قسم جلوسونو باندې پابندي لګولې ده. د ټولې دنیا په شان نن په پاکستان کې هم د مزدورانو عالمي ورځ ونمانځلې شوه. په دې لړ کې په ملک کې په مختلفو علاقو کې په سرکاري او غیر سرکاري سطح باندې د وړو او لویو تقریبونو انعقاد وشو. وزیر اعظم عمران خان ویلي دی چې د حکومت د پالیسۍ په نتیجه کې د ملک معیشت د ترقۍ په لور باندې ګامزن دی. ډیر ژر به د ملک معیشت بحال او مستحکم شي. په تیرو 9 میاشتو کې د حکومت د بیروني قرضو د اخیستو تفصیلات مخې ته راغلي دي. پاکستان په تیرو 9 میاشتو کې 2.41 کروڑه $10 بیروني قرضې اخیستې دي. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نون د مفتاح اسماعیل خلاف د نیب د طرف نه خزانې ته د نقصان د رسولو کیس په مفروضو باندې مبني ګرځولې دی. د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز د وزیر اعظم عمران خان د طرف نه د انتخاباتو د اصلاحاتو په لړ کې د مذاکراتو دعوت مسترد کړی دی. دې زیاته کړې ده چې موږ په دې لړ کې د حکومت سره هیڅ قسم خبرې اترې کول نه غواړو. د افغانستان په ولایت لوګر کې یو خودکش بمبار د بارودو ډک ټرک د یو ګسټ هاوس سره جنګولی دی چې په نتیجه کې 10 کسان مړه شوي او 80 نور ژوبل شوي دي. وایي چې دا دماکه هغه وخت وشوه چې کله مسافرو روژه ماتې کوو. د تاجکستان او کرغیزستان په متنازع سرحد باندې په اوبو باندې نښته شوې ده چې په نتیجه کې 10 کسان مړه شوي او په درجنونو نور ژوبل شوي دي. په ترکی کې په یو کارخانه کې د اور د لګېدو په نتیجه کې 14 پاکستانی مزدوران اوسو او مړه شو. وایي چې په 100 مزدورانو کې د 4 تعلق د سوات سره دی. د ترکی په لار باندې په غلا باندې یورپ ته تلونکي 3 پاکستانیان د ترکی فورسز د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. پاکستان حراره ټیسټ میچ د زمبابوې نه په 1 انینګز او 114 رنزونو باندې ګټلی دی. د زمبابوې کرکټ ټیم اول بیټینګ وکړ او په خپل اولنی انینګز کې 106 رنزونه جوړ کړل چې په جواب کې پاکستانی ټیم په خپل اولنی انینګز کې 426 رنزونه جوړ کړل او دغه رنګې د زمبابوې خلاف د 250 رنزونو برتری حاصله کړه. د زمبابوې ټیم په خپل دویم انینګز کې د پاکستانی بالرانو مقابله ونکړه شو او په 140 رنزونو باندې اوټ شو او دغه رنګې د پاکستان قومي کرکټ ټیم دا ټیسټ وګټه. بھارتی کرکټ بورډ د T20 ورلد کپ په UAE کې د کولو په تیارو باندې غور شروع کړی دی. داسې ښکاري چې دا ورلد کپ په اوس د بھارت په ځای باندې په UAE کې کیږي. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس ګورو د موسم حال.
په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې موسم خشک او نسبتاً ګرم و. پر روانو 24 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا د خشک او ګرم موسم پیشنګویي شوې ده. موسم د کافي حده پورې ګرم شوی دی او نور خپل زور ښودل شروع کړي دي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتونخوا ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.